د نړۍ د شلو دینونو لنډ تاریخ د پیروانو شمېر او بنسټیز اصول. هندویزم دویمه برخه په خپله هندو یوه یوناني کلمه ده چې د انډس سیند ورېخوا سیمه او خلکو ته کارول کېده. دغه دین شاوخوا 4000 کاله پخوانی دی. له مسیحیت او اسلام وروسته هندو په نړۍ کې د ډیرو پیروانو دین دی چې د شمېر له مخې 900 میلیونو ډیر پیروان لري. د نړۍ نږدې 95 سلنه هندوان په انډیا یا هندوستان کې اوسیږي. هندویزم د یو ځانګړي کتاب پر ځای ډیر سپیڅلې لیکنې لري او پر هغوی باور دی. د هندویزم یوه مذهبي لیکنه ویدا نومیږي چې له میلاد 1500 کاله وړاندې تاریخ لري. دغه لیکنه په سانسکریت ژبه لیکل شوې ده. په سانسکریت ژبه کې د ویدا معنا علم او پوهه ده. هندوان په دې عقیده دي چې ویدا به هر وخت په جریان کې وي، پیل او پای نه لري. ګیتا او ورته نورې په لسګونو لیکنې په هندو دین کې سپیڅلې دي. د هندویزم ځینې باورونه او عقیدې: دوی په یو خدای باور نه لري بلکې څو نارینه او ښځینه شیان د خدای په نوم پیژني. لومړی برهمن. هندوان په دې باور دي چې برهمن یو خدای دی چې ځمکه او ټول ژوندي موجودات پیدا کړي. دویم ویشنو، هغه خدای چې ځمکه او کائنات له پیدا کېدو وروسته ساتي. دریم شیوا، هغه خدای چې ځمکه او کائنات به ویجاړ کړي او بیا به یې بیرته له سره جوړ کړي. څلورم دوی، دغه ښځینه خدای دی چې عدالت، حقوق او دندې به ساتي. پنځم کرشنا، هندوان په دې باور دي چې دغه خدای د مینې، زړهسوي، غم، رحم، شفقت او مینې خدای دی. شپږم لاکشمی، هندوان وایي چې دا یو ښځینه خدای دی چې د تقدیر، راتلونکي بریا او شتمنۍ پریکړې کوي. اووم سرسوتی، هندوان باور لري چې سرسوتی د هنر او علم خدای دی. هندو او بودا دینونه سره ډیر ورته والی لري. په اصل کې بودایزم له هندویزم راخیستل شوی دی. د دغه دوه دینونو ترمنځ ژور توپیر په دې کې دی چې بودایزم د هندو مذهب دننه د کاسټ یا طبقو سیستم نه مني. بودایزم له هندویزم سره یو بل ژور توپیر دا لري چې په بودایزم کې خدایان، کشیشان او مذهبي تشریفات شتون نه لري. د هندو مذهب د پیروانو عبادت. هندو مذهب کې عبادت ته پوجا وایي چې په مندر یا ټیمپل کې ترسره کیږي. د دوی د عبادت لپاره ځانګړی وخت نه دی ټاکل شوی بلکې هر وخت چې هندوان راحت وي کولی شي چې عبادت وکړي او خپل مذهبي ځایونو ته لاړ شي. هندوانو په کورونو کې هم عبادت کوي. ښځینه او نارینه خدایانو مجسمې جوړې کړي. د هندوانو په مذهب خدای ته ډالۍ ورکول لکه ګل، غوړي، شیریني او میوې ډیر شهرت لري. د یو هندو دین تر چتر لاندې هندوان بیا په مذهبونو یا ډلو ویشل شوي دي. هغه ښځینه او نارینه خدایان مو چې وړاندې ذکر کړل په هندو دین کې مذهبونه دي او ځانګړي پیروان لري. پر برهمن، شیوا او ویشو عقیده لرونکي ډیر دي او دغه درې اړخیز مذهب پیروان هم ډیر لري. د هندویزم مقدسې ورځې او رخصتۍ. دیوالی، په هندوستان کې دغه مراسم ډیر شهرت لري او په ستره پیمانه نیول کیږي. دیوالی د روښنایۍ یا د شمعو په معنا ده. په دغه ورځ هندوان په کوچنیو خاورینو کاسو کې تیل اچوي او په کورونو او هټیو څراغونه لګوي. دیوالی په اکتوبر او نومبر کې لمانځل کیږي. هویلی، کرشنا او یو شمېر نور په هندو مذهب کې دینی ورځې دي. هندویزم کې کاسټ یا د ټولنې د ویش سیستم. هندویزم کې هندو ټولنه د تقدیر او رښتیني ژوند پر اساس په 4 ګروپونو ویشل شوې ده. لومړی برهمن، دغه طبقه د مذهبي مشرانو او پوهه لرونکو کسانو ټولګی دی. دویم کشتریا، دغه طبقه کې سرتیري او نور عام کارګران شامل دي. دریم واسیا، دغه د مهارت لرونکو او عادي کارګرو ټولګه ده. څلورم شودرس، بې تجربې او بې مهارته کارګران دي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره
د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.